السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو زه نن تاسو سره په ویډیو کې د ګلپاڼې نن مازیګر شپږ بجې په پیښور کې نکاح وشوه او چا سره وشوه تاسو پوره معلومات حاصلول غواړئ نو زمونږ د روشنی کلیک سبسکرایب کې او د بره ټلې نشان ووهئ چې زمونږ ویډیو درته ډیره په اسانتیا سره راځي. نن مازیګر د ګلپاڼې شپږ بجې نن مازیګر د ګلپاڼې نکاح وه. دا خبره په سوشل میډیا باندې ډیره تیزه خوره شوه چې ګلپاڼې د واده جامې اچولې وي او د ګلپاڼې په ګاو کې چې څومره مشرانو هغه هم راغلي وو او د مسلم لیگ پارټۍ ارباب هم ناستی وو. ګلپاڼې د واده جامې هم اچولې وي. د ګلپاڼې چې کوم مینوال وو هغه ګلپاڼې پسې ډیر زیات خفه وو چې ګلپاڼه واده شوله او بل طرف ته د عوامي نیشنل پارټۍ مشر هغه سره ډیر زیات تعلقات شوی او هغه سره یې نکاح کړې ده او هغه سره په واده شوه. هغې چې کوم مینوال وو هغه هغوی دې پسې ډیر زیات خفه وو. پاڼه واده شوه خو لا پوره معلومات حاصل نه دی چې پاڼه چاسا واده شوه. تاسو دا ویډیو خو زمونږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلې نشان ووهئ د نور معلوماتو دپاره دې چینل ته بیا راشئ.